ګرانې مینوالو، زه یم اقبال حسین افکار او دا دی ګنداره ټي وي. او د نن ادبي کلتوري خبر سره ستاسو په وړاندې یم. سلامونه نیکې پیرزونې وړاندې کوم. نن د پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرټس اسلام آباد کې د هزارګي قوم او د کلتور ورځ ډېر په درنښت ونمانځلې شوه. په دې موقع یو ستره دستوره وشوه او په دې دستورې کې د هزاره قوم د منورینو، دانشورانو او د ژوند د بېلابېلو خلکو او سټوډنټانو، زلمو، نجونو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو او په دې کې د انډس کلچر فورم جنرال سیکرټري ښاغلي اشفاق چانډي او د پښتو ادبي سوسایټۍ اسلام آباد وفد چې ورکې زه اقبال حسین افکار او سیکرټري جنرال سردار یوسفزی او ډیپټي سیکرټري جنرال ښاغلی یاد سواتي شامل وو. په دې موقع مونږ د خپل تنظیم د خوا او د پښتنو د خوا د هزاره قوم ته د هغې په کلتور د ورځې په مناسبت مبارکي ورکړه او د هغې سره د خپلې مرستې ملاتړ څرګندونه وکړه. وروسته په دې کې د مختلفو هنرونو هنداره وشوه او په دې موقع د انځورونه یو سټال هم لګولی شوی او ډېره خوندوره دستوره وه او دې سره چې تا سره شریکه کړه. I
نصیب و نصیب هزارت